سلامونه پښتنه مینا درنو ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. امین شهزاد ټي چینل سره په لاین کې ملګرو زموږ نننۍ ویډیو په دې هکله ده چې څنګه کولی شو خپل موبایل کې بل چاته اجازه ورنه کړو چې زموږ له تلیفون نه زنګ ووهي، او هغه طریقه زه تاسو ته ښیم چې څنګه چاته اجازه ورنه کړو، ځکه دا به ستا خپل شخصي تلیفون وي او یا به د کور موبایل یا به څنګه. نو زه تاسو ته طریقه ښیم او طریقه ویډیو تر پای را سره وګورئ او پرې مه ځئ. نو که زموږ چینل چا نه وي سبسکرایب کړئ، سبسکرایب یې کړئ او ورسره د بیل آیکن هم ووهئ تر څو له هر رقم ښایسته ویډیوګانو تاسو خبر اوسېږئ. راځو او دغه بیل آیکن راځو ویډیو شروع کوو ملګرو. اسانه طریقه ده ملګرو، یو کوډ ده، صرف د هغه کوډ په ذریعه باندې کولی شو چاته اجازه ورنه کړو زموږ له تلیفون نه چاته زنګ ووهي. نو تاسو به دغه فون باندې کلیک وکړئ او دلته به په ما خپل موبایل کې دا کوډ ووهئ: ستوري 3 1 بیا زینا. دا چې کله مو وویلو بیا به تاسو دا اوکې کړئ. ګوره د آوټ ګوینګ کال آی ډي سروس واز انیبل، مطلب هغه خدمات چې بل چاته زنګ کېږي هغه بند شول. نو اوس که زه چاته زنګ وهم ګوره دغه نمبر دی، او که زه زنګ وهم دلته به هېڅ هم نه وایي، ګوره هېڅ هم نه وایي، او مطلب هغه به دا سپیکر کوي چې یعنې دې کې کریډټ نشته یا څه مشکل لري. او که چېرته بېرته همدا خپل موبایل بېرته د دې کوډ نه وباسي نو بیا به دا زینا او زینا به ووهي، بیا به هماغه 1 شو بیا به دا زینا ووهي، هیشت چې ورته وایي. دا هم چې ووهل بېرته له دې سیستم نه ووتلو، ګوره has been disabled، بېرته ډیسیبل شو. اوس که زه بېرته همدغه نمبر ته زنګ وهم ګوره ماته به څه وایي، اوس وغږېدلو او دستګام په وغږېدله، او وختې کې چې هغه کوډ ما فالو کړی و دا 1 بیا زینا بیا داسې، نو ماته یې هېڅ هم نه ویلی. ګوره زه بیا زنګ وهم ګورئ هېڅ هم نه وایي. او ملګری به هم دا سپیکر کې چې دې کریډټ نشته یا څه بله مسله پکې ده. نو دغه طریقه وه ملګرو، په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوي او زما چینل سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل آیکن هم ووهئ. که کومه پوښتنه لرئ پوښتنه کمنټ کړئ چې په هماغه اړه درته ویډیو جوړه کړمه، او دغسې ښایسته کوډونه به انشاءالله په راتلونکي کې هم درته وښیم. نور مو وخت نه نیسم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.